ټول د څو زامن وو؟ څلور واړه شهیدان شوي؟ 5 وو. یو په اوله انقلاب شهید څخه ویډیو به نه اړوئ، ویډیو به تر پایه پورې ګورئ. د دغې یوې مور فریاد تاسو واورئ چې د دغې مور په وړاندې 4 ځوانان زمون د واده والا هغه د دې په وړاندې په شهادت ورته ورسول. په افغانستان کې دونه ظلمونه شوي دي، دغو کفارو دغو ځناورو دونه ظلمونه وکړو چې هغه یې هېڅ اندازه نشته. تاسې د دغې مور خبرې تر پایه پورې واورئ، بیا تاسو قضاوت وکړئ. ټول د څو زامن وو؟ 4 واړه شهیدان شوي؟ 5 وو. یو په اوله انقلاب شهید څخه کاک جوړ. ها 5 یو خو مخکې شهید شوی وو. دا 4 په دې یوه شپه شهیدان شو؟ 4 په یوه شپه شهید. یو مې ورور یو مې وراره هغه په یوه شپه شهیدان. ورور دې پلرګنۍ دې ورسره شهیدان شو؟ هغه زموږ په زړو کوټو هغو کوټو کې پراته وو. هغه هم په یوه کې شهید شو. اوس د نګان لمسي ستا؟ هېڅوک نه لرم. دغه دوه واړه لمسي نوي مې ټول کله تلل ته وایي امداد راوړي. دې خواران نږدې سره تلک پلک کېږي، وژنې نیوسي. دومره څوک نه لرم. دغه څنګه غوښتل. ته چېرته وې؟ تا په مخ کې شهیدان کړه؟ تا مخکې شهیدان کړه که درنه ویې باسم؟ په یوه کوټه کې به جوړ شي. تا څه ورته ونه ویلې چې مه کوئ؟ ورته ومې نو چېرې منم چې مه کوئ، نه لرو څوک. یا یو خو راپرېږدئ د خدای. دومره سړی نه لرم چې ماته ګولۍ د ګولۍ سړی نه. درې من ګندې دي، درې من مستې دي، درې من مستې دي. هغه په پسماندې پیدا دا د مصر لمسی ده؟ یا کسر ده. یو ځای مې له دوبۍ راغی، 3 کاله یورې تېر کړو. یو کال راغی، 3 کاله یورې تېر کړو، 4 کاله. یوه میاشت 12مه شپه شهید. اوس د ژوند ګزاره څنګه روانه ده؟ ژوند ګزاره دی؟ ګزاره نشته. سړی د کور کې خدای دغه کور نه لري. دغه کور به خونده پکې شي. دغه هلکان دي چې د څوندلګي ځای راشي دی تلک پلکي دومره څوک نشته چې د هلکداري یې بولي. دی ویل واده دی موټر راغلی، ما د دی په موټر کې چې د هلکداري ولایت د دې مریضي علاج دا دې کړی؟ یا دا صابندي مې ده. دا شی کوم کله رسوي را چې کله نه شي چې دوا ورکړي. د دې چاپې نه مخکې خو ښه وې؟ بیا و چې هلکان شهیدان بیخي ښه وو. اوس دغه څوک نشته خو تر مړۍ بولې دي. دې مور خبرې تاسو واورېدلې. یقیني زه خو ورته په زړه شومه او هغه څوک چې زړه یې د ډبرې هغه به هم دې ویډیو ته وځاړي. دا مور دونه مایوسه ده او دا مور دونه بېوسه پاتې شوې ده. 4 کونډې او 2 لمسیان ورته پاته دي او دا بیا هم ژوندی ده او ژوند کوي. الله تعالی دې د افغانستان په مسلمانانو باندې رحم وکړي. الله تعالی دې په ټولو مظلومانو باندې رحم وکړي. تر بل ویډیو پورې د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.